کله چې مسلمانان په لومبي ځل باندې د پیغمبر علیه السلام سره بعضې خلکو ایمان راوړو مسلمانان شو، نو بعضې د مکې غټو کافرانو په دې مسلمانانو ظلمونه شروع کړل. په دې غټو کافرانو کې یو لوی کافر و چې د هغه نوم امیه ابن خلف. دا د مکې په تاجرانو کې، سوداګرو کې مالدارو، د منډو خاوندو، سرمایه‌دارو او د مکې یو لوی سردارمو. او دا مشهور صحابي چې تاسو ټولو د ماشومانو لویو په نوم په خولې د هغه نوم چلیږي، حضرت بلال رضی الله عنه، دا د غلامو، د په قبضه کې و. نو د غلامۍ ژوند خو ډېر سخت و، د مخکې نه دا غلامي را روانه وه. نو دې ظالم به حضرت بلال سره ډېر ظلمونه کول، حالانکه د هر چا خپل دینی، د هر چا خپل مذهبي، نو ظلم نی پکار، زیاتی نی پکار. نو حضرت بلال باندې به دومره ظلمونه کول چې تاسو هغه تاریخي واقعه اورېدلې دي. هلکانو له به یې ورکه او دې د مکې نه بار وباسئ او په شګو یې سملوئ او په سینه وله درنې درنې ګټې کېدی. دی به په شګو سملو او په سینه به یې وله درنې درنې ګټې کېښودی. او چې کله به وجود زخمی شو، په هغه زخمونو کې به ورته شګې اچولې او جامې به د غریب نه وویستې او د غنو څانګې به یې وړوله ورکړې، لکانو له ویشه به یې په دې یې وهې. هغه د غنو په څانګو به یې ووه او دې غریب به د مکې په کوڅو کې ترې منډې والې، واړه به ورپسې وي او نخره یې ترې جوړه کړې وه. ګوره څومره ظلم یې وکړه. الله خو وروستو د حضرت بلال مدد وکړه. ګوره د مظلوم الله مدد کوي. یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روانو او په دې بلال دا نخرې کېدی او یو ټکي به یې ورته وی چې بس دا زوړ خپل دین ته راشه، د پلار نیکه دین ته، نو پرېږدو دې غږ درته نه کوو. هغه به هماغه چغه واله الله احد، چې الله یو دی، الله شریک نه لري. نو ابوبکر په لاره روان او د سره دا نخرې کېدی. نو هغه د مالک ته یې ولوي د امیه ته، وی دا خرڅی خو نه. هغه وی راشه خرڅې که په ده څوک څه کوي، د رنګ نم تور دی، د کار روزګارم نه دی، ټوله ورځ دغه منځونه دي او دغه چغې دي. وی خرڅومې. نو د خپل اندازې نه زیات قیمت یې ورته ووی. حضرت ابوبکر هم په هغه قیمت واغېسته چې واغې د ظلمونو نه خو خلاص شو، ځکه اوس خو دا کافر د غلامۍ نه ووته، اوس خو څوک ظلم ورسره نشي کولی. نو دا بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دی غشتې مو که الله له دی غشتې مه؟ که دې ځان له غشتې مه نو ما ته کار ښایه چې څه کار یې کې دله شروع کم، او که دې الله له غشتې مه نو ما خدای پرېږده، بس پرېمېده ما خپل خدای ته چې د خپل رب عبادت شروع کم. حضرت ابوبکر ورته وی نه بلاله، ما ځان له نه یې غشتې، ما الله له غشتې. زه ته پیشه و الله دې پیشه، بس آزاد یې که. نو چې حضور پاک پې خبر شو نو رسول الله مبارک ډېر زیات خوشحاله شو او حضرت ابوبکر ته څه وی ابوبکر سیدنا، ابوبکر زمونږ مشر دی، زمونږ سردار دی، و اعتق سیدنا، او زمونږ سردار یې آزاد که. ګوره بلال ته خپل سردار وی. بهر کیف اخو الله دا ظلمونو نه خلاص کو او الله پاک بلال له دومره لویه مرتبه ورکړه چې د رسول الله مبارک مؤذن او بانګي ته خدای پاک جوړ کړ. داسې لویه مرتبه ولا الله ورکړه. او رسول الله مبارک ورته یو ځل فرمایي وی بلاله چې زه کلم جنت ته تللی ما، کلم، ځکه حضور پاک په خوبونو کې م ډېر کره ته تللی دی، نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی. دا ګوره لویه منقبت دی. لیکن هغه امیه چې کم ظالمو هغه سره خدای څه وکړل. په مکه مکرمه کې یو صحابي حضرت سعد، د دې امیه او د سعد یو بل سره دوستانه تعلقاتو.
دواړه مالدارانو. نو سعد چې به کله مکې شریفې ته راغی حج لا یا عمرې لا یا تجارت لا، د امیه سره به دیره دوست او که دا امیه به کله مدینې ته لاړ یا د مدینې په لاره به تېرېده نو سعد سره به یې دمه کوله، هغه سره به یو بل سره دوستانه تعلقاتو. نو چې کله حضور پاک مدینې شریفې ته تشریف یاوړه حضرت سعد خدای پاک مسلمان که. چې مسلمان شو نو د اسلام نه پس راغی مکې ته چې عمره به وکړم. نو ته خو وی چې د امیه سره مې دوستانه ده هغه سره به دیره شمه. نو چې راغی مکې شریفې ته او د مکې خلک د مدینې خلکو ته ډېر غوسه و چې تاسو زموږ دشمن بوته او هغې لمپنۍ ورکړه حضور پاک او د هغه ملګري ډېر ورته غوسه و. نو چې دا سعد راغی مکې شریفې ته او امیه سره دوست، اوس خو امیه کافر دی، سعد مسلمان دی، حالت بدل شوی دی. خو خیر دوستانه خو د مسلمان او د کافر هم په منځ کې وي، تجارت خو مسلمان او کافر هم یو بل سره کولی شي. نو چې راغی نو د امیه خو پیو سعد چې دا ماته او د مکې خلک غوسه دی ځکه مونږ رسول الله مبارک او د هغه ملګرو له امن ورکړی دی. نو د سعد امیه ته وی چې هلکه داسې ټیم وګوره چې خلق پکې نه چې زه لاړ شم او د بیت الله طواف وکړم. وی ښه. نو د غرمې په وخت کې عموما خلک ودي او بیا د مکې غرمه ډېره ګرمه وي سخته وي. نو دواړه ووتل د غرمې چې غرمه به څوک نه او دی به پټ طواف وکړي او بیا به ځي مدینې ته اړو څوک به ترې خبر نه شي. نو چې څنګه روان شو طواف لا نو چې چا نه یریدلو مغه وله مخې له ورغی چې ابو جهل دی. ابو جهل خو پیژنده، دا مالدار خلک دا سرداران خو یو بل پیژني. ابو جهل امیه ته ویل لکه دا څوک دی سعد نه دی؟ وی دی. نو ابو جهل خو شیطانو نو آواز یې پرې راوویسته وی ښه تاسو زموږ دشمنانو له پنۍ ورکړې ده، هغه هم بوتلل مدینې ته او ته زما په کلي کې په امن ګرځې بېغمه ګرځې. قسم دی چې زما د دې مشر امیه میلمه نه وي چې تا سره ما کتلی وي، خو د ده میلمه نو غږ درته نه کوم. نو سعد خو یو قوم مشر بهادر هغه ورته وی ای ابو جهله ټیک ده چې تا به ما په مکه بند کې، خو ګورې زه به دې په داسې لاره بند کړم چې چا به د دې نه سختی. که تا زه بند کړم نو زه خو عمرې له به نه راځم، ما نه به خدای ډو تپوس نه کوي ولې بس دشمن به دې نه مې پرېږدي. خو تا به زه شام ته چې ته ځې نو زمونږ د مدینې خوا کې ستاسو لاره ده، نو زه به هغه لار در باندې بنده کړم. نو شام نه خو ستاسو ټول غنم او ستاسو غله او تجارت خو په شام دی، نو تاسو باندې د تجارت لاره بنده کړم چې پته راته ولګي. یو بل سره دوی خبرې ترخې شوې. نو دی کې دا امیه پوه شو چې یاره هسې نه د ابو جهل ما نه خفه نه شي چې ستا میلمه دی، ما خو ستا په وجه ورته صبر وکړه خو دی خو په مونږ اواز راوچتی. نو دا امیه د خپل دوست ته سعد ته وایي ای سعده ګورې زما په وجه درته غږ نه کوي نو تاله هم خوند درکړه. دا ابو جهل زمونږ د دې ټولې علاقې سردار دی، نو په دا اواز مه راوچتوه، په د دې اواز راوچت کړه. سعد خفه شو چې د خدای بنده ته خو ستا میلمه یم، زما ستا تعلق دی، نو تاله په کار دا دی چې ابو جهل ته وایي چې دا زما میلمه دی ولې ورسره بحثونه کوې. نو بجای د هغې چې هغه ته نه شي ویلی نو ما باندې اواز راوویسته لکې دا ووی. نو په دې کې بیا ابو جهل سعد امیه ته ویوی ته خو به غږ نه کوې، ته خو کشو نه کوې، ستا متعلق خو رسول الله مبارک فرمایلی دی چې امیه به وجنو، ستا متعلق خو هغه دا خبره کړې ده او تا ته پته ده چې هغه رښتیا وایي دروغ نه وایي. خیر دغه وخت کې هغه معامله رفع دفع شوه او سعد راغی مدینې شریفې ته. ابو جهل خپل کور ته لاړ او امیه چې کور ته لاړ نو ښځې ته ویې ښځې هغه زما رور یسریبي مدینې والا هغه خبره خو به تا ته نه رسېدلې، تا به نه اورېدلې؟ نه څه وې؟ هغه خو وی چې رسول الله مبارک زما متعلق ویلي چې امیه به وجنو. او ښځې قسم په الله چې پیغمبر علیه السلام دروغ نه وایي خو رښتیا وایي. و یاره پې ولګې ټټنګ پې ولګې
ښځه ورته وایي مړه مه یارېږه ټیزه نه یارېږې ته بارموزه هغه دلته نشي راتلی ولې یارېږې یاره وایي والله لا یکذب محمد قسم په خدای هغه خو دروغ نه وه او دا خبره یې د خولې نه وتې ده اوس به څه کوي بس فیصله یې په دې وکړه چې زه د مکې نه بهر نوځم هغه دلته نه راځي بس خبره خلاصه شو د خدای شان ته ګوره دې وخت کې د بدر غزا جوړه شو او د ابو سفیان قافله چې د شام نه راتلل نو مسلمانان هغې پسې وتي نو هغوی یو سړی راولېږه او په مکه کې اعلان وکړ چې ستاسو قافله لوټ کېږي او مسلمانان په حمله کوي نو تاسو مهرباني وکړئ خپلې قافلې له روځئ د هغې حفاظت وکړي ابو جهل لښکر جوړ کړو چې لښکر یې جوړ کړو امیه ته ښځه وایي امیه خبره دې یاده ده د سعد وی یاده مې را ښځې نظم دوی به زه نظم خو ابو جهل خو شیطان و هغه لکې سوچ کوو چې زه ځم نو ته به رانه سینګ پاتې کېږي نو راغی امیه پسې څنګه چل دی وروره مسله به څنګه وي امیه وی زه خو ناجوړی یم او بیمار یم زه خو نشم تلی او د ځان په ځای که ته وایې چې یو غلام د سره ولېږم که دوه وی درې نوکران به ولېږم او زه ناجوړی یم نشم تلی هغه پوه شو ابو جهل چې سړی یره یې غشتی نو ورپسې جرګه راوسته دا واړه ځي او ته بوډا به نه ځې بیا ورپسې د ځوانانو جرګه بیا اخره کې د بوډاګانو جرګه راوسته چې دا ټول بوډاګان دي او ته پاتې کېږي دا خلک به د پورې خاندي د خدای بنده امیه غریب مجبور که چې مجبور یې که وی یاره ښځه وي ټیک ده یو ډېر اعلی اسخلمه ښه چې په ټوله مکه کې د هغې نه اعلی اسني نو هغه ته خو یړه کې دا واچول چې اعلی اس اخلم چې جنګ پې وکړم خو د دړه کې دا و چې اعلی اس واخلم چې په لاره تاسو نه پې راوتښتم نو ښځې ته وایي ښځې ځمه وایي هغه خبره دې یاده نه ده تا نه وایي چې د مکې نه بار به نوځمه وایي ښځې لږ غوندې ورسره ځمه او چې دوی شپه شي وده شي راوبتښتم ابو جهل خو پیو چې دا خبیث په دې لار کې نه تښتي نو هغه یو څو الکان په ده مقرر کړل چې تاسو به دا ډیوټي وي چې دا کاکاجي درنه ونه تښتي نو قافله خو ځای په دې دمه کوي نو چې قافله روانه شو یو ځای کې خیمې خښې کړې دمه کوله نو امیه دا چلو که چې ځان ته اس نږدې ودراو اوښ یې نږدې ودراو او دی سوچو چې دا خلک وده شي بس په اوښ بخ په واړم او تختم به واپس مکې ته د خو بیا ابو جهل الکان مقرر کړي نو چې دی څنګه اوښې ودرولې او خلک وده شو دی راپاسېد هغه الکان ورامنډه کړي کاکاجي څه کوې او دا خو هلکه دا الکان ویښ دي کاکاجي څه کوې لوټه پکاري چې دله راوړو او دس ماته چې د سره لاړ شو شپه ده او کبل سرکوزو تاسو څه کوئ زه اوده شی داسې راپاسېدم نه نه موږ ستا خدمت ته ولاړ یو که ستا حاجتي څه ضرورتي او ستا موږ له خوب نه راځي ستا خو مشران وده دي موږ ستا خدمت ته ولاړ یو بس دی پوه شو چې دلته خو کار خوند ونه که زه بل ځای کې چې قافله دمه کوي راتښتم به چې بل ځای له قافله ورسېدله او بیا خیمې خښې کړې او خلک وده شو د اوښ ځان سره خوا کې تړلی نو دی راپاسېد هغه هلکانو بیا رامنډې کړې کاکاجي څه کوې خیر دی یا سرکوزو تاسو څه کوئ ما پسې نښتې یې داسې راپاسېدم چکر نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو اوبه پکاري لوټه پکاري لوټه پکاري بل څه پکاري مونږ تا ته نه نه تاسو دې وده چې نه مونږ خوب نه راځي مونږ خو ته مشر یې زمونږ کاکا یې هلته بیا خوندونه خو چې کله به دې پاسېده او راتښتېده به هلکان به ورته رامخکې کېدل د دې حده پورې چې بدر ته یې ورسو چې بدر ته یې ورسو جنګ شروع شو نو دې امیه پسې یو دوه مسلمانان ورپسې شو او د سره زوی په اوښ شاته سور دی چې مسلمانان ورپسې شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره د دوستانه تعلقاتو عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه ای عبدالرحمن اله ما بچ کا ما نبی علیہ السلام لره سوا هغه وی اوښ دې ځغلاوه د اوښ ځغلو او اوښې درونو دی په خپله م غټو
او زوی مې و 2 کسانو نو درون اس خو منډه نشي والی نو بس دا چل او مسلمانان ورو رسېدل بس دا چلو که هغه پښتانه وي چې د انسان په خپل سر راشي که نه نو بیا نه زوی او نه ښځه او بیا بل څه نه پېژني بوډۍ وه او زوی ناجوړه نو وی خدایا ما مړه کې خدا ما دا زوی جوړ کې د شپې ولا ملک الموت راغی وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رنځور پېژنې او که نه پېژنې ناجوړه مې زوی دی او ته ما پسې رالی نو دا د چا په سر نه راغلی نو چې پوه شو چې اوس خو کار نه کېږي نو خپې اوچته کړه زوی ته اړمه کړه لته یې ورکړه زوی یې شاته وغورځو مطلب یې دا و چې یو به زما اوښ سپک شي نو منډه به وایي بچ بشم او بل دا مسلمانان مې په دې زوی شي زه به ترې بچ شم خو چې څنګه یې ښکته وغورځو بس مسلمانانو خو یې زوی له یو 2 درزه ورکړله خو یې بېغمه کړه ده پسې شو چې ورپسې شو را لاندې کړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز ورکړه عبدالرحمن څوکم وی اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړی چې ټوپ یې کړی عبدالرحمن ابن عوف راغی د پاسې پې ځان ور واچو او دا وښودی مسلمانانو ته چا دا حضرت بلال هغه سره خو یې ظلم کړی چې کله دې څنګه مخامخ شو بلال چغه کړی غونډۍ ته وخت لا نجوت ان نجا امیه لا نجوت ان نجا خلک هغه امیه دی ګورې که دی د نن بچ شو زما خیر نشته هغه غریب یې دونه یرولی دونه یې والی نو چې څنګه په ځمکه پرېوته نو عبدالرحمن ابن عوف پې د پاسه سملاست صحابه ورته عبدالرحمن پاسه دی وجنو وی نه بس پرېږدی دی نبي علیه السلام له بوځم هغې خو وی که ورورسېد خو ماف کوي ځکه حضور پاک خو رحمدل وی پاسه خو خیر هغې دې ته نه پاسېده ځان یې پې د پاسه غورځولی نو دی ډېر غټو نو هغې بس د لاندې نه په دې خېټه کې وله توره ور ومنډله او بېغمه یې کړه زمارونو دې اندازې ته وګورئ او یا کسان کافران خدای پاک په بدر کې مردار کړل او یا نو چې او یا مردار شو نو حضور پاک صحابو ته وی هلته یو لوی کوی و غټ شړ وی دا ټول په دې کوی کې ور وغورځوئ قلیب بدر نو دا کافران ټول دا یو کم او یا د ده نه بغیر هغه خو ټول په کوی کې ور وغورځو او د پاسه یې پې خاورې ور وویشتې او دی په میدان پاتې و پړسېدلی و نو چې دی راښکه کوي ته نو اندامونه به ترې وتل دومره سخا شوی و نو حضور پاک ته صحابه وی دی بلا سره څوک و وی همدقلته پې شګې د پاسه ور واچوي بس پرېږدی دا ولې دا د هغه حضرت بلال د ظلم انجام ټیک د تا خو یو وخت کې ظالمه ظلم وکړه هغې غریب سره هغه بې کسه بې سوکه سره او زیاتې دې ورسره وکړه او نخرې دې پرې وکړه او دې خندل خندل به دې وپورې لیکن الله هغه بلال نه څه جوړ کړو تا نه خدای څه جوړ کړل دنیا کې هم خدای رسوا کړې ذلیل یې کړې مردار شوې او د لاش دې رسوا شو او د قبر او بیا د آخرت رسوایی دی الله ته معلومه ده چې الله به د سره هلته کې څه کوي نو د ظالم انجام ګورې خرابي الله پاک ظالم له مهلت ورکوي 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 خو چې کله یې راونیسي نو بیا د سمي او د خلاصي لار بلني یو بادشاه په یو علاقه تېرېده نو هلته ډېر ښکلي سیند و ځنګل و یخه علاقه وه د علاقې خوښه شوه نو نوکرانو ته یې وی دلته مال یو محل جوړ کړې ځکه ښکلې اوبه هم دي اعلی ابشار هم دی او ځنګل هم دی او سیند هم دی خشته سپینې اوبه دي او علاقه هم یخه یو خشته محل دلته جوړ کړه چې د هغې نه ښکلې محل بل نه او چې د چا ځمکه پکې راځي ونیسئ او که د چا کور پکې راځي روان کې دا علاقه مکمل د خلکو نه پاکه کې چې د چا کور هم نه کې د ما محلي بس ټول خلک لګیا شو ګلکاران او هغه زمانه کې چې کم انجینرانو او کم خټ والو بس هغې ځای خوښ که بادشاه ورته ځای وښو محل یې شروع یو ډېر شاندار فراخه خشته محل یې وله جوړ که څو چته او په ډېر ښه انداز یې وله جوړ که نو بادشاه ته
خپل وزیرانو چې بادشاہ سلامت محل تیار شو، اس کار پکې نه دی پاتې. اوس که تاسو راځئ دې محل ته او د دې محل افتتاح کوئ او یا کډه وله راوړئ نو ستاسو خوښه ده. بادشاہ په ډېر دوم دام او شایا نشان طریقې سره په خپل قیمتي اس سور شو او خلک ورسره دي لښکر او وزیران او محل ته روان شو. چې محل ته څنګه ورنږدې شو نو یو کور د محل سره خوا کې او د محل ته مخامخ یو کچه کور. بادشاہ دی خلکو ته وی دا څه شی دی؟ وی دا یو بوډۍ د هغې کور دی او د دې بوډۍ هېڅوک نشته، نه بچي شته او نه خاوند شته او نه بیا سرې غریبه ده. دا د هغې کور دی. تاسو ته ما نه وي چې کورونه ټول روان کړئ چې دلته یو کور هم نه وي، ټول هم روان کړل، خلک هم دې نه وشړل. خو دا بوډۍ غریبه وه چې د دې دا کور هم روانه نو دې ډېر وجړل. زما خو هېڅوک نشته او دلته مې دا یو رکوټې کور دی نو ما سره ظلم مه کوه. نو موږ د دې بوډۍ دا کور پرېښود. بادشاه وی بوډۍ پکې سي، اله به زه د خپل محل ته وردننه کېږم چې د بوډۍ دا کور روان کړي او دا ځای اوار کړي او دا خټې لوټې ته یې خو غورځوي. به د بادشاه اړو ویل بادشاه دومره جابر و چې واپس لاړ، نه وردننه کېږي ظالم هسې خو ورننه وځه. یا بوډۍ راوغواړه چې په رضی که چې خفه کېږم تاله بل ځای کې ښکلی کور جوړوم، رضی که د بوډۍ کور یې روان که. بوډۍ بادشاه خو لاړ محل ته، هله به درنه کېږم چې دا کور روان که. بس فوراً پوج پولیس رالل اډرو او د بوډۍ کور یې روان که. هر څه لرګي مرګي او خټې لوټې وله تس نس کړلې او میدان یې ورکړه. بوډۍ الله ته لاس پورته کړه. ګوره ظلم نه پکار. دا بعضې دوا مجیبوي، بعضې سړی وي خدایه ما وبخې، دا هم د الله نه دعا ده. او بعضې سړی د الله صفتونه شروع کړي، یا خدایه ته خو ډېر مهربانه ذات یې، ای پروردګاره تا ته خو په غریبانانو ډېر مهربان یې، او خدایه که ته ما وبخې نو ستا پکې څه کېږي، او زه خو ډېر محتاج. یعنې دونه د الله صفتونه وخپې کړي او خپله عاجزي ور مخکې کړي چې هغه دعا خشته کړي او مزېداره کړي، ښکلې کړي. نو دې بوډۍ هم د خدای نه عجیبه سوال وکړه، څه وایي؟ یا الله زما دا کور چې روانېده نو خدای که زه نه وم نو ته چاته تللی وې؟ ته خو وې که نه؟ او الله چې زما دا کور روانېده نو که زما طاقت نو نو خدای ستا زور څه شو؟ ستا طاقت څه شو الله؟ دا اوس عجیبه خبره ده، ناشنا سوال. الله که زه نه وم ته خو وې، او خدای که زما زور او طاقت نو غریب وم بې کسه بې څوک وم نو ته خو بې کسه بې څوکه غریب نه وې، بې طاقته نه وې، ستا طاقت څه شو؟ دا سوال یې الله ته وکړ. او دا سوال یې چې موږ دایم په یو عجیبه انداز وکړه. یو نیک سړي عالم له لاړه دا بوډۍ وایي ما سره خو داسې ظلم وشو. سوال وکړه دې بادشاه چې خدای تباه کړي. هغه ورته وی ولې ستا خدای نه دی څه؟ تا لا سوال چل نه راځي، په خپله ورته وژاړه که نو بس خدای ته به ژړا شو. یا الله که زه نه وم نو ته خو وې چېرته تللی وې ته؟ او الله که زما زور نو نو ستا طاقت څه شو؟ چېرته تللی چې دی ووی. او دې وخت کې بادشاه په اس سورو د محل دروازې ته ننوته، په یو لوی شان افتتاح کوله چې په هغه اس د پاسه ملک الموت راغی او سیت یې وویسته او خبره ختمه شو. نه محل ولیدم په سترګو، نه وردننه شو او نه خوشحالي محسوس کړه. الله خو په دې قادر بادشاه دی، کولی شي که نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه ځان وسات، فانه لیس بینها و بین الله حجاب. د خدای او د مظلوم د خیرو په میانس کې پرده نشته، حائل نشته، دا ډېر زر قبلیږي. نو ظلم به نه کې. انسان خو څه کې زمارونو انسان چې په حیواناتو ظلم وکړي هم په الله خفه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی ما ته الله جنتونه مخولو، ما دوزخونه مولیده. وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده او په دوزخ کې پې پیشو چکونه لګول. اوس الله په دې قادر دی چې دوزخ کې څوک سوځي څوک نه سوځي. اوس زقوم یو بوټی دی، اب په دوزخ کې وي اور به پې اړو اثر نه کوي.
دوزخیانو له به ورکوي. په دوزخ کې به دا نیکان خلک ګرځي، عالمان به ګرځي، عالمان او خپل مرګري به د دوزخ نه وباسي. عالم پکې دا دی ورننوځي، هغه ته غږ هم نه کوي. حافظ به پکې ننوځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي. شهیدان به پکې دننه ګرځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي. دا خدای شان دی. چاته اور ابراهیم علیه السلام په اور کې پروت و، هغه ته غږ هم نه کو. اور خدای په قبضه قدرت کې دی. نو خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک فرمایي یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې چکونه لګول. نو ما تپوس وکړو چې دا ښځه باندې دا پیشو ولې چکونه لګوي؟ وی دې ښځې دا پیشو ساتلې وه او بیا په پنجره کې یا په یو ځای کې بنده کړه، نه وله خوراک ورکو او نه پرېښودله چې ځان له پخپله څه پیدا کي او ښکارو کي او څه وخوري. نو د هغه پیشو د ظلم د وجې نه رب العالمین دا دوزخ ته ولیږله او په دوزخ کې اقه پیشو په الله پاک مسلط کړه.